ښه، په تیر درس کې موږ او تاسې د سم پورې درس وویلی. اوس راځو موږ او تاسې یو بل درس ته ادامه ورکوو، ایوریج ته. ایوریج څه ته ویل کېږي؟ ایوریج په حقیقت کې ویل کېږي، فرض که موږ 2 عدده لرو، 2 عددونه 10 او 15 دي. موږ ته یو څوک وایي د دې ایوریج وباسئ. دا ټول څو عدده دي؟ 2 عدده دي. لومړی 10 او دویم چې دی 15 دی. د دې دواړو ایوریج داسې باسطل کېږي چې 10 به جمع شي د 15 سره، صحیح شوه، او تقسیم به شي د دې عددو په شمېر 2. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ایوریج. 10 او 15 څو کېږي؟ 25 تقسیم 2. دا مساوي کېږي د څو سره؟ دا مساوي کېږي د 12.5 سره. دا د دې څه شو؟ ایوریج شو. همدا کار په کمپیوټر کې کوو. که عددونه زیات شي شمېر زیاتېږي ورته. فرضاً دلته 10 عدده دي، بیا به ټول جمع کوئ، په 10 به تقسیم کوئ. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ایوریج ویل کېږي. راځو موږ تاسې د 2 عدد دلته لیکمه، دې ساحه کې لیکمه نږدې، دلته لیکم 10 او همدارنګه 15. ایوریج د دوی راباسم، لیکم مساوي، صحیح شوله، ایوریج. ایوریج به ولیکئ، ټیب به ووهئ، 10 او 15 به دواړه سلیکټ کړئ په ماوس باندې، بیرته په قوس باندې کې انټر. تاسو ولیدل 12.5 د دې د ایوریج څخه عبارت دی. زیات عددونه کې وي هم کولی شو، لکه فرضاً موږ دلته راځو ایوریج ته لیکو چې ایوریج قوس شروع شو، دا ټول عددونه انتخابوو، بیرته قوس بندو، انټر. تاسو ولیده دا عبارت دی په دې ایوریج څخه 43,900. درس ته ادامه ورکوو. مین او میکس. مین او میکس څخه مطلب دا دی، مین مطلب مینیمم، تر ټولو کوچنی عدد موږ معلوموو په دې لیست کې. نو لیکو چې مساوي مین، قوس شروع کوو او داسې دا ټول څنګه کوو؟ انتخابوو، قوس بندوو، انټر. تر ټولو کوچنی عدد 20 زره دی. تر ټولو غټ عدد پیدا کوو، لیکو مساوي میکس، ټیب، د ټول عدد څنګه کوو؟ انتخابوو او قوس بندوو، انټر. دا تر ټولو غټ عدد دی. داسې موږ او تاسې د فارمول په واسطه ګوره څومره په اسانه موږ کولی شو. ها، دا خو سمه ده چې دلته یو 4-15 عدد دی، تاسو وایئ چې دې کې به زر وګورو 20 زره کوچنی دی. نه، تا سره 10 زره عدد لیکل وي، 20 زره وي، 50 وي، 60 وي، نو د دې فارمولونو څخه موږ ډېر په اسانه استفاده کولی شو. کاونټ د څه په خاطر باندې استفاده کیږي؟ کاونټ فارمول ته راځو. کاونټ په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو وشمارو چې دا څو عدده دي. ګورئ دلته موږ لیکو مساوي کاونټ، قوس شروع، دا عددونه ورته ټول انتخابوو. دا څو عدده دي؟ 10 عدده دي. کاونټ مستقیم د خالی سیل څنګه کوي؟ نه شماري. سیل نه ګوري درته، سیل مطلب نه دی، مطلب عدد دی، کوم عددونه دي. کاونټ په واسطه هغه څنګه کیږي؟ شمارل کیږي. بل موږ لرو کاونټ ای. که موږ د دې کاونټ په واسطه ډبل کلیک پکې وکړو، دا فارمول داسې ونیسو، دې خوا یې راکش کړو چې دا مکمل ټیبل راشي، بیا یې انټر کوو. تاسو وګورئ 20 عدد یې راته وښودل، 10 دا و او 10 چې دي دا دي. دا منځ کې چې 20 یا 40 دا 20 لیکنې دي، ټکسټ دی، دا نه شماري. صحیح شوه؟ کاونټ چې دی صرف عدد شماري. کاونټ ای چې دی دا بیا لیکنې شماري. ګوره ټکسټ شماري. فرضاً موږ لیکو کاونټ ای، کاونټ ای، قوس شروع. موږ راځو دا انتخابوو، انټر. څو دي؟ 10 دي. خو که موږ دلته راشو دا انتخاب کو، دا دې خوا ته راکش کو، دې خوا یې کش کو، اوس یې وګورئ څه یې ویل؟ 40. هم یې ټکسټ کاونټ که او هم یې عددونه څنګه کړل؟ کاونټ یې کړل. څومره دي؟ 40. او دا خالی بیا نه کوي، ځکه په خالی کې څه دي؟ په خالی کې خو څه نشته، خالی دي، عددونه نشته، لیکنې نشته پکې، هغه نه شماري.
کاونټ بلانک د کاونټ بلانک فرمول په واسطه کولی شو موږ او تاسې په یو ټیبل کې په یو رینج کې چې موږ انتخابو یوه ساحه چې موږ انتخابو په هغې کې خالي سیلونه لکه موږ ګوره لیکو مساوي کاونټ ا قوس شروع دا مکمله ډیټا انتخابو چې په دې ډیټا کې ته ماته معلوم کا څومره سیلونه خالی دي انټر کاونټ ا ما هغه کړه د انتخاب کړی ګورل ته دا به موږ تغییر کو کاونټ بلانک صحیح ده بیا سره لیکم مساوي کاونټ بلانک قوس شروع اوس دا ساحه څنګه کوو انتخابو او قوس بندو انټر تاسو ولیدل څلور سیله خالي دي یو دوه درې څلور دا د کاونټ بلانک کمال دی میډین ته راځو میډین باندې ځان پوه کوو میډین څه ته ویل کېږي میانه یا منځنی عدد موږ تاسې درې عدده لرو فرضاً لس پنځلس او اتلس په دې عددونو کې میډین عدد څو دی پنځلس دی خو که موږ داسې عددونه ولرو فرضاً څلور جفت عددونه ولرو لکه فرضاً لس پنځلس شل پنځه ویشت په دې کې بیا موږ دا را اخلو جمع کوو تقسیموو په دې تعداد باندې په دوو باندې دا دواړه جمع کوو په دوو تقسیموو هماغه عدد د دوی د میډین څخه عبارت دی تاسو راځئ د عملي وګورو لس پنځلس اتلس او همدارنګه لس پنځلس شل پنځه ویشت لس پنځلس اتلس دا ذهن کې ونیسئ لس پنځلس او همدارنګه اتلس لیکو مساوي میډین قوس شروع دا درې عدده انتخابو قوس بند تاسو ولیدل پنځلس د دوی د میډین څخه عبارت دی صحیح شوه بېرته راځو هغه نور عددونه لس پنځلس شل پنځه ویشت دا درې عدده د دوی میډین پیدا کوو د لاندې دا پاکومه لاندې راځم ورته لیکم مساوي میډین قوس شروع دا څلور عدده انتخابوم قوس بندوم انټر تاسو ولیدل که موږ پنځلس او شل په خپلو منځونو کې څنګه کو جمع کو دا به څنګه کوو دا به داسې لیکو مساوي صحیح شوله قوس شروع دا دوه عددونه خپلو منځونو کې جمع کوو فرضاً لیکو چې پنځلس جمع شل صحیح شوه قوس بیرته بندو تقسیموو یې په دوو باندې انټر صحیح ده دواړه مو جمع کړل په دوو مو تقسیم کړل کله چې تاسو دوه عددونه ضربوئ یا جمع کوئ یا یو بل نه منفي کوئ بیا یې په بل عدد تقسیموئ ریاضي کې خو دا قانون دی نو تاسو به هغه په قوس کې نیسئ بیا به په هماغه عدد باندې تقسیموئ نو دا 18.15 شول زما یو بل ټریننګ دی غواړم چې خاص په فنکشن او په فرمولو کې جوړ کړم هغلته بیا تشریح ډېره زیاته وي دلته اوس موږ د ویډیو د حجم د زیاتوالي په وجه زیات تشریح نه کوو 18.15 دا میډین شو موږ کولی شو د مکمل د دې ټولو عددونو میډین پیدا کړو نو لیکو مساوي میډین قوس شروع او بیا راځو دا ټول رینج انتخابو قوس بند انټر 2,500 دا د دې میډین دی کانکټینیټ ویل کېږي داسې فرمول دی چې دې په واسطه موږ کولی شو دوه یا څو سیلونو کې چې موږ ټکس لیکلی وي هغه یو ځای کړو نو موږ لیکو چې کانکټینیټ قوس شروع دا دواړه صحیح ده یا لیکو دا لومړی ټکسټ صحیح ده لیکو چې لومړی ټکسټ د مکمل ټول رینج انتخابو دا ټول یو ځای کوي د نه وروسته انټر پروګرام ښه لیکو مساوي کانکټینیټ لومړی ټکسټ
بیا لیکو کاما، بیا لیکو دویم ټکسټ، بیا لیکو کاما، بیا دریم ټکسټ انتخابوو، نور خو نشته، قوس بندوو، انټر. تاسو ولیده کمپیوټر ساینس پروګرام یې موږ ته ولیکه. یعنې څنګه به کوئ تاسو ټول به بیل بیل د کامې په واسطه بیلوئ. دا لیکل اوس وګوره که زه بیرون کلیک کومه دا سیل که موږ غواړو چې ټول یو وي داسې ډبل کلیک دلته کوو چې اټو فټ شي.